خپل که مې د مور او که د پلار مې دي تل یې د کمر غورځولی یم او زه د عام ولس شکرګزار یم تل یې په سرونو ګرځولی یم. د شاعرانو درې پاڼې همدا شان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ. خدای دې وکړي تاسو به ښه وئ، جوړ به وئ او د صحت په کلوي کې بنغښتي وئ. قدرمنو نن را سره په خوا کې یو ځل بیا نهضت الله نورزی صاحب دی. مننه خو زه باید د شپور پردیسي صاحب څخه وکړم ځکه هغه موږ مجبور کړه چې تاسو بیا لاړ شئ او د نهضت الله نورزي صاحب سره دغه بنډار جوړ کړئ، څو شعرونه ترې ریکارډ کړئ او زموږ سره یې شریک کړئ. نو د شپور پردیسي څخه بیا هم زیاته مننه کوم. کور یې ودان، غلی پرېمانه، ډېره زیاته مننه کوم. نورزی صاحب زه خو وایم چې څومره شعرونه دي چې وي په نن مرکه کې موږ ته ووایې هغه ټول به شپور پردیسي صاحب ته ډالۍ کوي. جار شم باچا صاحب په لومړي قدم کې د شاعرانو ډېرې او د یوټیوب چینل ټولو قدرمنو کتونکو مینوالو ته سلامونه، نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم. باچا صاحب پس له سلامه ډېر خوښه او خوشحاله یم چې تاسو سره د تیر په څېر بیا هم دلته میلمه یم او ستاسو سره هم مننه کوو چې واقعیت چې پښتو ادب ته تاسو ډېر زیات خدمت کړی. که څومره تاسو وستایل شئ هغه به دلته کمه وي ځکه چې وزیرانو دومره خدمت نه ده کړی. لیدونکي دا دی مخامخ دی تاسو ډېر خدمت کړی دی. له شاپور پردیسي صاحب څخه یو جهان مننه، مینه او مننه دا چې موږ سره دومره مینه کوي. له دې نه علاوه نور مینوال هم شته چې موږ سره ډېره مینه کوي. باچا صاحب ته دا خبره ستاسو د میک نه ستاسو له پاڼې نه دا خبره د مینوالو ته کومه چې ولس چې کومه مینه موږ ته راکړې ده نو زه د دې د مینې پوروړی یم. که څومره زه که په غزلو کېږي خو زه به شعرونه غزلې نظمونه ورته ویم خو ولس چې کومه مینه موږ ته راکړې زه هغه نشم پوره کوی. باچا صاحب ډېره مننه. نورزی صاحب هغه شاعر وایي چې د یارانې د آخري ټکي معنا دی واده، موږ بدقسمتو لا تر اوسه کړی نه دی واده او په سړک دې ولګي چې موږ ته مور راوړی نه دی ګني بلا خلکو ویلی دی چې ښه دی واده. بیا هم زیاته مننه کوم نورزی صاحب، کور مو ودان، څه به درنه اورو. جار شم باچا صاحب د غزل نه مخته درته یو دوه بنده وایم چې ستا په عشق کې زه په تیږو ښه سنګسار نه شمه. چې ستا شاپور پردیسي صاحب ته دې ټول ډالۍ وي. مننه. چې ستا په عشق کې زه په تیږو ښه سنګسار نه شمه، یا لویه ربه تر هغې به زه په لار نه شمه. بیا دې زما په محبت باندې سور اور ولګي، بیا دې زما په محبت باندې سور اور ولګي چې واپسۍ کې درنه راشم او بیمار نه شمه. باچا صاحب مکمل غزل ده چې د لمانځه وروسته دعاوې په خپل ځان ونه کړي، چې د لمانځه وروسته دعاوې په خپل ځان ونه کړي هغه سړی به دې حالاتو کې ګزران ونه کړي. او د دغې ښار له نامنۍ نه نور تنګ شوی یمه، د دغې ښار له نامنۍ نه نور تنګ شوی یمه، داسې ورځ نه وي چې سړی پکې خفګان ونه کړي. او دا ستا له تګ وروسته یې سترګې داسې ودرېږي. باچا صاحب دا ستا له تګ وروسته یې سترګې داسې ودرېږي لکه د مړي زړه چې ودرېږي ضربان ونه کړي. او که ته یې سل وارې په سلو لارو پرېږدې تنها، که ته یې سل وارې په سلو لارو پرېږدې تنها، ستا محبت نه به انکار په یو زمان ونه کړي. او باچا صاحب رباب منګی او دا ستار دې بیا په سین لاهو کړه، رباب منګی او دا ستار دې بیا په سین لاهو کړه چې په دیره کې دې ملګري یا قربان ونه کړي. او که زمانه څومره بدله شي د مینې ښار کې، که زمانه څومره بدله شي د مینې ښار کې نو بل معین به د بلال په شان اذان ونه کړي. زبردست. باچا صاحب نورزیه بیا خو دې ټول کلي باندې اور ولګي چې زه ترې راشم او جانان زما ارمان ونه کړي. جار شم باچا صاحب. نورزی صاحب هیلمن صاحب وایي چې جنازې دې بس کوو به فاتحې دي بس کوو به یو یې مړ کړ بل به مړ کړي دا کیسې دي بس کوو به ټول د سولې په ارمان یې وسوسې دي بس کوو به پکې هر ځل زه ناکام وم یارانې دي بس کوو به پکې هر ځل زه ناکام وم یارانې دي بس کوو به دا منم د وینو رنګ دی دا جامې دي بس کوو به هیلمنه بلتون راغی وسوسې دي بس کوو به. خدای باچا صاحب ډېر نورزی صاحب نور به څه درنه اورم. باچا صاحب مکمل غزل ده چې
د چا نشتون به رانه ټوله زندګي واخلي د چا نشتون به رانه ټوله زندګي واخلي ښه باور یم چې له مانه به ځواني واخلي د چا نشتون به رانه ټوله زندګي واخلي ښه باور یم چې له مانه به ځواني واخلي. او مسرور صاحب هغه چې کله په کوڅه کې مخامخ ووینم دا مات وجود مې سم دردونه لیوني واخلي. او باچا صاحب چې څوک مې خوښ شي هغه هم رانه جدا کړي لارې هر یو ارمان رانه په ژوند کې بې وسي واخلي. او زه چې دا ستا تصویر ته څنګه داسې وګورمه له ډېره درده مې جانانه اسویلي واخلي. او د بنګړیوالې دا آواز به وایه څنګه لګي د بنګړیوالې دا آواز به وایه څنګه لګي داسې څوک شته چې معشوقو لره بنګړي واخلي د بنګړیوالې دا آواز به وایه څنګه لګي داسې څوک شته چې معشوقو لره بنګړي واخلي. او که هغه غواړي چې دا واړه خلک وسوځوي د کلي منځ کې د ګلونه له نورزي واخلي. چهارشم باچا صاحب که هغه غواړي چې دا واړه خلک وسوځوي د کلي منځ کې د ګلونه له نورزي واخلي. ماښام صاحب ته دغه څو بیتونه ډالۍ وي د شاهین صاحب په مخ به د سرو وینو نوکارې وي سرتېریا ورېرې به د په کلي کې بیمارې وي سرتېریا او مرکۍ به د کتلې ډېرې لارې وي سرتېریا ملګري به د څومره ښکل هندارې وي سرتېریا قاتل به په خوبونو کې بدرنګ مخونه ویني جنت کې به د هورې څوکیدارې وي سرتېریا خبر نه وې چې ته به سبا کوم وطن ته درومې جامې به د په بکس کې تیارې وي سرتېریا او جنت کې به شاهین ته څه مسکی ورګورې مصرې د دې غزل به مریوارې وي سرتېریا. ښه دی باچا صاحب د غزل نه مخته یو دوه بنده دي چې تر څو چې دلته اتفاق او ورورولي رانشي په دې خبر اوسه چې هیڅ به خوشحالي رانشي او ماښام صاحب نن یو عسکر راته ویل که په وطن مړ شمه زما بدن ته به په قبر کې چینجي رانشي. جارشم باچا صاحب نن یو عسکر راته ویل که په وطن مړ شمه زما بدن ته به په قبر کې چینجي رانشي. باچا صاحب مکمل غزل ده چې د زلفو له تارونو مې بیخي راټولوله یو وختو ما د عطر خوشبویي راټولوله او باچا صاحب زه ځکه د وطن په سرحدو کې جنګېدمه خپل قام ته مې سپېڅلې ازادي راټولوله او وړې زه ځکه واړه خاریه کې مشهور شوم ما به د له حسنه شاعري راټولوله او زما به دغه زړه ورباندې سم قلم شو. باچا صاحب زما به دغه زړه ورباندې سم قلم شو دانه به چې په کوم ځای کې میږي راټولوله زما به دغه زړه ورباندې سم قلم شو دانه به چې په کوم ځای کې میږي راټولوله او په ښار کې به مې زړه ځان له په چغو وچو صحرا کې به مې خپله خاموشي راټولوله او چې ما به مې خبرو ته د پای ټکی کښلو باچا صاحب خبره به مې ټوله په نورزي راټولوله. زبردست ډېر ښه. هغه جنون هغه جذبې راوړلی شي زه لاړ شه تېره زمانې راوړلی شي او تللیا هو ستا راتلل امکان لري خدا ووایه زما ځواني ستا له کوڅې راوړلی شي. ډېر زبردست غزل مدرسه خوارېدو نورزی صاحب نور به څه درنه اورو. جارشم باچا صاحب دوه غزل مسلسل درته وایم د غزل نه مخته یو دوه بیته دي چې غږ مې واوري نو په منډه دروازې ته راشي
چې غږ مې واوري نو په منډه دروازې ته راشي اوبه به نه کړي په دې چل باندې کوڅې ته راشي. باچا صاحب چې غږ مې واوري نو په منډه دروازې ته راشي اوبه به نه کړي په دې چل باندې کوڅې ته راشي. او خوند خو به یو په دوه سوه کړي له چکچکو سره، خوند خو به یو په دوه سوه کړي له چکچکو سره چې زه لګیا یم او هغه مشاعرې ته راشي. جار شم باچا صاحب مکمل غزل ده چې دغه خبره به رښتیا څنګه وي، دغه خبره به رښتیا څنګه وي چې پیدا شوې به دنیا څنګه وي، دغه خبره به رښتیا څنګه وي چې پیدا شوې به دنیا څنګه وي. د لیلا مجنونه وایه که نه، د لیلا مجنونه وایه که نه، د چا په حسن کې رڼا څنګه وي. او چې تنهایی وي او باران هم اوري باچا صاحب، چې تنهایی وي او باران هم اوري داسې وختونو کې ژړا څنګه وي. او زما زاره ورپکې پړک چودېږي، زما زاره ورپکې پړک چودېږي، پروردګار به مې تنها څنګه وي. بیا باچا صاحب زما زاره ورپکې پړک چودېږي، پروردګار به مې تنها څنګه وي. او باچا صاحب که نیمه شپه دې په وجود ولګي، که نیمه شپه دې په وجود ولګي، د خاماري زلفو هوا څنګه وي. او ستا په راتلو مې سترګې ټیټې کړلې، ستا په راتلو مې سترګې ټیټې کړلې، له دې نه بل رقم حیا څنګه وي. ستا په راتلو مې سترګې ټیټې کړلې، له دې نه بل رقم حیا څنګه وي. او که شرط راولو نورزي اشنا، د چا په خوله باندې مسکا څنګه وي. جار شم باچا صاحب خپل غزل ده چې خپل ښایست دې لږ ارزان غوندې کړه، خپل ښایست دې لږ ارزان غوندې کړه، د دې لپاره زه بها نه لرم. او باچا صاحب خلکو ویل مګر ما نه منله، خلکو ویل مګر ما نه منله، زه خو لاسونه په رښتیا نه لرم. باچا صاحب خلکو ویل مګر ما نه منله، زه خو لاسونه په رښتیا نه لرم. او ربه له تانه د یار سترګې غواړم، ربه له تانه د یار سترګې غواړم، بغیر له دې څه تمنا نه لرم. او چې ته رضا شي زه رضا یم، چې ته رضا شي زه رضا یم، ستا له رضا بله رضا نه لرم. او ته د بنګلې منځ کې ارامه پروت یې، ته د بنګلې منځ کې ارامه پروت یې، زه په کنډر کور کې رڼا نه لرم. او زما په دواړو جهانونو خوښ ده باچا صاحب، زما په دواړو جهانونو خوښ ده، له محمد نه بل پیشوا نه لرم. زبردست دی. قاضي مې داره پورې سله بیایي باچا صاحب، قاضي مې داره پورې سله بیایي، نورزیه زه خو څه ګناه نه لرم. زبردست دی. جار شم باچا صاحب. مننه نورزی صاحب، بیا هم زیاته مننه کوم. کور ودان دا چې د خپرونې وخت ته ګوره نو مخ په خلاصېدو دی، زړه خو مو غواړي چې بلها غزل درنه واورم. جار شم باچا صاحب. خو بیا هم زیاته مننه کوم. کور ودان ډېر زیاته مننه. خیر یې شفق صاحب ستا څخه هم زیاته مننه کوم. کور ودان ډېر زیاته مننه. د شاعرانو در پاڼې همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا و د نهضت الله نورزي صاحب سره یو کوچنی شانتې بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا و د کمرې په برخه کې ذکیر ارمان صاحب اجازه اخلو. د لوی الله په امان.